د خپل مخ پوستکی څنګه ښکلی او یا هم سپین کړو. د خپل مخ پوستکی څنګه ښکلی کړو چې د هر چا د خوښې وړ وګرځي. پر پوستکي مختلف داغونه د مختلفو عواملو له امله پیدا کېدای شي، لکه د لمر د وړانګو له امله، د ځینو درملو د استعمال له امله، او یا کېدای شي د عمر په زیاتېدو سره هم ځینې نښې نښانې راڅرګندې شي. په همدې اساس د هر عامل له وجې د پوستکي د داغونو درملنه هم په جدا ډولونو ترسره کیږي چې باید توپیر یې وشي. لکه دلته لاندې موږ څو مثالونه وړاندې کوو. د لمر وړانګې: قهوه‌ایي رنګه توروالی چې د لاسونو تر شا، مخ او غاړه کې لیدل کیږي د لمر د وړانګو له امله رامنځته کیږي. د دې نښو نښانو د مخنیوي ښه لاره همدا ده چې که تاسو د لمر تر وړانګو لاندې کاروبار کوئ، نو داسې خولۍ او دستکشې وکاروئ چې پوستکی مو د لمر له وړانګو خوندي وساتل شي. ځینې درمل هم د پوستکي د تورو داغونو سبب کیږي. د لیکن پلان په نوم د پوستکي یو شمېر ناروغۍ د ځینو درملو د خوړلو له وجې رامنځته کیږي، خو په مشخص ډول دغه درمل نه دي ښودل شوي، بلکې شته ځینې درمل چې پوستکی ورسره حساسیت کوي او له همدې وجې پرې تور داغونه جوړیږي او رابرسېره کیږي. خو ځینې تورې نښې نښانې بیا یوازې داغونه نه، بلکې ناروغۍ هم وي چې باید ورته په خپل وخت جدي پاملرنه وشي. د بیلګې په توګه د ملانوما په نوم د پوستکي توروالی د سرطان سرچینه وي. ارثي نښې نښانې شاید ځینې د محوه کولو څه فکر ونه لري، اما اکثریت بیا له دې ځورېږي او ډاکټرانو ته مراجعه کوي چې څنګه کېدای شي د پوستکي هغه نښې نښانې هم له منځه یوسي چې ارثي بلل کېږي. په دې وروستیو کې په داسې لایزري اشعاعو کار روان دی چې د ارثي نښو نښانو له منځه وړو کې مرسته کولی شي. اوس مهال په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دا امکانات شته، خو مصرف یې خورا زیات دی. د امیندوارۍ پر مهال د پوستکي توروالی یا تور داغونه: هغه میرمنې چې د مورتوب خوند یې کتلی وي، کله چې میرمنې حمل واخلي نو په وجود کې ځینې داخلي او بیروني نښې نښانې راڅرګندېږي چې باید نوې مور کیدونکې میرمنې ورته ورخطا نشي. یو له دغو ظاهري نښو د مخ په پوستکي کې د تورو داغونو او لکو نښې نښانې دي چې د ماشوم تر زیږېدلو وروسته په کراره بیرته ښې کېږي او د تشویش مسله نه ده. خو که په اوږدمهال کې ولیدل شوې نو یو ځل حتمي له ډاکټر سره مشوره وکړئ. که دا معلومات مو خوښ شوي نو هیله کوم ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ.